یاد ساته د 14 صدی مسلمانا کنن ته د الله د دین حفاظت نه کې نن ته د الله په دین باندې تعالی غیرت نه درځي. عجیبه خلک عجیبه یو سړی را پاسي دا کس د مقام د پیغمبر دی زمزه خیر دی دا کس زما د پاره د پیغمبر په درجه کې زمزه خیر دی چې څوک سکه یا بکې که یو انسان یاد وساته کنن ته د الله په دین تعالی غیرت نه درځي نن تعالی په خپل پیغمبر باندې غیرت نه درځي نن تعالی په خپل قرآن باندې غیرت نه درځي. الله قادر مطلق ذات دی. الله رب العزت په مختلفو زمانو کې د اوبو نه د دین خدمت اغشتی دی د مارغانو نه د دین خدمت اغشتی دی د ماشو نه الله د دین خدمت اغشتی دی. نمرود د خدای دعوه وکړه یو ګوډ ماش راغی د سپېګما کې وردننه شو اوبه راوخته د ټولې دنیا بادشاہ دی. اعلان و اډرو چې څوک ما سره ملاقات کوي ړومبې به ما ته سجده لګوي بیا به ورسره زه خبرې کوم. لیکن چې کله د الله په پکړ کې راغی ماش سپېګما کې دننه شو بره په دماغو باندې کېناستو نو به اعلان وکړه هغه بورډ لرې کړه بلې ولیکه وایي چې څوک هم ماله راځي څوک هم ماله راځي نو اول به چپړه په لاس کې راوړي زما د سر به یو څو چپړې وایي بیا به ورسره زه خبرې کوم. کله چې ابرهه په بیت الله باندې فوج کشي کوله حمله کوله نو د مکې نه بهر د عبدالمطلب د پیغمبر علیه السلام د نکم اوخان سره دل 200 ابرهه چې کم دی د عبدالمطلب سے اوخان ونیول په خپل تحویل کې واغشته. ما ته ګوره عبدالمطلب سے ته پته ولګېده چې ابرهه زما 200 اوخان نیولي دي. هغه راغی ابرهه سره خبر وکړه وی تا زما 200 اوخان نیولي زه د خپلو اوښانو دپاره راغلی ما ته خپل اوښان پرېږده. دغه وخت عبدالمطلب صاحب د پیغمبر سلام نیکه دا د خانه کعبې متولی دی د خانه کعبې منجور دی. ابرهه ورته وایي وایي عجیبه سړی زه راغلی یم د خانه کعبې د ورانولو دپاره خانه کعبه د ځمکې سره ځمکه کولو دپاره تا ته پته ده چې زه سل راغلیم د خانه کعبې مطالبه نه کې او ما نه د خپلو 200 اوښانو مطالبه کې ما ته دا نه وایي چې خانه کعبه مه ورانوه. عبدالمطلب صاحب ډېر ناشنا جواب ورکړ وی ابرهه د اوښانو زه مالک یم زه یې تپوس کوم زه د اوښانو مالک یم زه یې تپوس کوم او د خانه کعبې خپل مالک شته که تپوس یې کولی شي او به کی او که نشي کولی بس ورانې کا. الله جل شانه وفرمیل عبدالمطلب صاحب خانه کعبه ما ته وسپارله اوس دا زه په انسانانو نه ساتم د دې حفاظت به زه څنګه کوم. الله جل شانه قرآن کې صورت نازل کړ الله جل شانه د توتاکرګو نه د مرغانو نه الله د خپل خانه کعبې خدمت واغشتو.